علماء لیکي چې تراله او جمع ولاړ او یو داسې سړی مخ کې ولاړ دی چې ستا په مخ کې زنا کړې ده او شراب اسکي ستا په مخ او هغه په مصلی ولاړ دی او مخ کې جمع ورکي او تا ورپسې نیت خو نه تړلو تارک الجماعت شیطان اخرس د جمع ترکون کې ګونګې شیطان هغه پسې به نیت ځان نه بیا وګڼي د چې هغه پسې نیت نه کوي خو ځان به د هغه نه ښه ګڼي او چې ځان د هغه نه ښه ګڼي نو دا غرور دی او د غرور ګناه به خدای په قیامت ځان به د پمن سپین هم بدتر کړي هله به کوي دا د غرور خبره ځان نه لاندې سړی ته سپک قتل یا چاته دا ویل چې ته څه شې دا د غرور خبره ده قیامت کې به رنگ پرنگ گناہونا در تا معاف شی او جنت تا بروانی دا غرور با دی رونی سی او جہنم تا بدی بوزی واحد گناہ با پا قیامت کے دا یوئی واحد گناہ چھ دے دا پارا با اللہ پاک دا بخنی اس لار نہ جوڑی سوا دا دینا چھ سڑے پی جہنم تا ہوئی نو دیو جنا یا تاسو باز سڑے منزگزاری منزو نہ ڈیر کر یو سڑے دے اگا منز نہ کئی او تا پڑھ کے تیر شو چې دا پلیت او مردار دے او زپاکم زکه چې دې منځ نه کوي دا پلیت ته او زمونږ کوم زپاکم نو ستا څومره ذخیره د منځونو چې دا غټوله تبا شو زکه چې تا دتا سپکو کړ یو دا قسمه درد دے پڑھ کے چې دا سړی منځ نه کوي یا نیک کار نه کوي یا بد عمله ده خدا ز کوشش کوم چې دې نیک شي چې جهنم نه بچ دې کې به اجر او ثواب نو زما عزیزانو دا غرور ذات صرف یو د خدای ذات دی بل څوک شته په دې کائنات کې چې د خدای په مخ کې وایي چې زه شیطان ته یو پیر ویلی اوس خو یو د پیرانو میرانو پسې ډېر ګرځئ ما خدای او قرآن ته وګورئ پیر درته اصلي وښیم نه اوس په لوی غم دا قوم اخته دی څه زمونږ د لاس دا راتلونکي جمعه خو په روژه کې راځي که نه په دې به قضا عمري کی نو ملیانو صاحب یو هڼ جوړ کړی هڼ دی او دون دی او هڼ دی او دون دی قضا عمري ده اسلام دی او پلانې دی مولا به داسې ځان باندې هیبت راولي ته به وایې چې جوړ زه کافر شوم څه چل را باندې یو ځله الله ویل دا د دواړو جهانو د نعمتونو نه بهتر بجای د دې چې مونږه نور خبرې کوو بس جبه په دې عادت کې چې الله 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 ما تاسو ته تیره جمعه ویلي چې د موسی علیه السلام ګډ بچو پوی دونه چې خدای څنګه یادول پکار دی او یا الله ته بچرته چې جاپی دې کم یا الله ته بچرته چې موسی ته تنبیه وشوه چې دا ورته مو وایه چې کافر شوې دا ورته وایه چې خدای داسې ذات دی او داسې یادول غواړي نو زما عزیزانو په ایمان درته وایم چې دا ملک د هلاکت او د تباہی په پلیټ فارم ولاړ دی دې وخت کې لیډرشپ په خبر ګستر ګوړاندې دي سچ وایي ټول دروغ وایي که د اسلام نوم علي دروغ وایي که د کچکول په ماتوم دروغ یې ویل ملک سوارو ټټوپیو بیټارو پلانټرو ټټر
اوس وایي 2 کاله راکړي نو 2 کاله کې به ملک ټکېږي. دا ټول دروغ وي. ملک بالکل د هلاکت په پلیټ فارم ولاړ دی. اوس کوئ به څه؟ کوئ به دا چې سیلاب په وطن راشي نو د کلي خیر غواړه، چې په کلي راشي د کور خیر غواړه، او چې په کور راشي نو د ځان خیر غواړه. چې د هر سړي سیلاب د بېدینۍ په کور اوبه په کور ورننوتې، هر سړي سره خپل غمي که نه چې ځان مې بچ کړی. نن د بېدینۍ سیلاب د هر سړي په کور ننوتی دی. په کور که ښځه راټینګې لور دې منډې وي، که لور راټینګې زوی دې منډې وي، که زوی راټینګې خور دې منډې وي، که خور راټینګې رور دې منډې وي. څه د خدای په عظیم قهر د عمل گرفتار. علاج دې وخت کې مشکل دی، او د خدای په لوی کرم به کېږي. په عقل ګرانه د زما د اشنا مینه، که د خدای فضل وشو خو ډېره ښه ده، که په عقل وي نو پاکستان سیټ کېدل زما د عقل نه بار وي. ځکه چې دې خلکو کې اخلاص نشته، دې خلکو کې د ملک او د قوم درد نشته. ملکونه د هغه خلکو سیټو چې کومو خلکو کې د ملک درد او د قوم درد پکې و. اوس یو ټکی دوی کوي، مونږ پہ دوکا شو کہ اگر کسی نے تعاون کیا تو پاکستان کو اسلامی مملکت بنا دیں گے. جیسے وہی کرتے اسلامی مملکت خو 50 کاله وشو چې تاسو پاکستان ته وایي، وایي ورته کنه وایي که ښځې پکې ګډېږي اسلامي ملک دی، که هلکان پکې ګډېږي اسلامي ملک دی، که بلو پرنټونه پکې چلیږي اسلامي ملک دی، که د ښځو کرکټ میچ پکې شروع شي اسلامي ملک دی. دا خو 50 کاله وشو چې تاسو اسلام ورته وایي. دروغ ولې وي؟ ولې دروغ وي؟ اسلامی مملکت په هغه ورځ پاکستانی چې په کومه ورځ د انګریز جوړ کړی قانون لندن ته رخصت شي او په پاکستان فیصله د قرآن کی، هغه به پاکستان اسلامی مملکت وي. اوس پاکستان اسلامی مملکت څو پورې د پاکستان فیصله په قرآن نه شروع شوي، تر هغې پورې پاکستان ته اسلامی مملکت نه وي. قانون پکې د لاډ میکاله دی او وی ورته اسلامي مملکت. بیا چې تر څو پورې په پاکستان کې ښځې ازادي ګرځي بیا به ورته اسلامي مملکت وي. دی خو ګورئ په دې دغه خو به تاسو ګورئ که نه په دې سړکونو باندې د ټریفک والا پولیس ولاړ نو دوی سره یو کتاب یې هغه چالان بک سوزکی پې راشي، ډاټسن پې راشي یا بل شی، نو داسې مخې ته ورته ودرېږي. هغه ولدار صاحب داسې ډرایور ته هم ګوري، داسې قانون دې لاس کې واغستو. ډرایور غریب ناړه بوټو چې قانون مې لاس کې واغستو چې څه چل مې کړی دی، ورته داسې قانون دې لاس کې واغستو. نه ګورې نه د دې قانون خلاف کړی. هغه وایي چې څه به حوالدار صاحب فرق پې نه کړي، چېرته کړي داسې نه کړي. نری غوندې سترګه ورته وایي چې رو جماعتي بندوبست کوه بیړه دې غرقه شه. ته پوه شوې؟ نو تاسو ووایئ دی خو وګورئ
ایف آئی آر د انګريز جوړ کړي قانون دی ستا په تاڼو کې چې پروت دی ستا په عدالتونو کې چې پروت دی د انګريز جوړ کړي قانون دی ٹھیک شو نن کنټمپټ اف کورټ د فی چې ستا په ملک لګېدلې وي کنټمپټ اف کورټ دا دفعه په نواز شریف هم لګېدلې وه چیف جسټس په لګولې وه چې د کنټمپټ اف کورټ کړی د عدالت توهین یې کړی دی هغه عدالت د چا و هغه د پیرنګي د قانون عدالت و که نه قبل شي د پیرنګي د جوړ کړي قانون د عدالت خلاف ورزي چې څوک وکړي هغه کنټمپټ اف کورټ کې راځي او په قرآن کې د قرآن د قانون خلاف ورزي کیږي یا په کنټمپټ اف کورټ کې راځي